سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید امینم د خوست ولایت اوسیدونکی یم. نن راغلی یو د کلماتو تحقیقي ادارې ته. وکیل زما لپاره جالب او لومړی ځل مې و چې کلمات تحقیقي ادارې ته راغللو. دا ډول برنامې د تعلیمي بېلابېلو پوهنتونونو مکاتب مدرسو او ښوونځیو لپاره باید دایره شي تر څو د ځوانانو فکري لا غښتلی شي او د اسلام او د ټولنې او د نورو پوهنتونونو او مدرسو ترمنځ او لا اتفاق او غښتلی راځي. او دا ډول برنامې باید په خوست ولایت کې لا جاري شي. په هر هفته کې باید دغه ډول برنامې تیار شي تر څو زموږ او تاسې ځوانان وکولی شي چې یو ښه او امدا ولري او ښه په دې وطن او د دې راتلونکي څخه برخمن شي. واقعا په دې کې موږ ډېر څه زده کړلو. علمي علما کرام هم وغږېدلو. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو او دوی راویا مو چې اورېدله لومړی ځل و، نو دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو. دې څخه موږ همدا غوښتنه ده چې همدغه ډول برنامې په خوست ولایت کې برابرې کړي تر څو زموږ ځوانان لا د علمي څخه برخمن شي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير